سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ د اداري مجلس د پریکړې په ترڅ کې د جلال آباد ښار تاریخي جومات د شهید مولوي عبدالظاهر حقانی په نوم ونومول شو. د کپ په 9 ولایت مقام کې د اداري مجلس غونډې پر مهال د ننګرهار والي سربیره د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد درانی او په دې ولایت کې د دولتي ادارو مسؤلینو او استازو ګډون کړی. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل په پلان کې ده چې د نوي لمریز کال په پیل کې د بزګر جشن ښوونکي ورځ او د نارنجګل دودیزه میله او مشاعره د تیرو کلونو په څیر په شاندارو مراسمو سره ونمانځي چې په همدې اساس د ټولو ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د یادو مراسمو په ترتیب او خطر سره کېدو کې همکاري وکړي. ننګرهار والي د کورنۍ تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې، صنعتي پارک په سړک د موانع لرې کولو او یو شمېر نورو برخو کې هم اړوند مسؤلینو ته جدي سپارښتنې وکړي. د ننګرهار والي په مشرۍ د اداري مجلس په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې په جلال آباد ښار کې تاریخي سپین جومات د شهید مولوي عبدالظاهر حقانی په نوم ونومول شو. په اداري غونډه کې د کوټ ولسوالۍ په دښته کې د شاوخوا 3000 جریبه ځمکې د راستنېدونکي ښارګوټي د نقشې او ډیزاین عملي چارو د پیل، په خوجانو ولسوالۍ کې د روغتون لپاره د 15 ځمکې او د دولتي تاسیساتو لپاره د ښاروالۍ ځمکې د یوې بسوې قیمت 100,000 افغانۍ تصویب شو. دغه راز په جلال آباد ښار کې د اوبو رسونې نوي رئیس وفي الله د خپلې ادارې په تړاو د چمتو کړو معلوماتو وړاندې کولو ترڅنګ وویل د 83 کیلومتره په اندازه د اوبو رسونې پخوانۍ شبکه په نوي سیستم تبدیله کړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه 9 میلیونه افغانۍ دولتي ادارې او 1.9 میلیونه افغانۍ عام خلک د اوبو رسونې ادارې د اوبو له درکه قرضدار دي. هغه دا هم وویل اوس مهال 60% خاریان د پاک اوبو له نعمت څخه برخمن دي او که یاد قرضونه ورکړل شي د پاک اوبو رسونې خدماتو لمن به پراخه کړي. مستوفي او د ولایت سرپرست مرستیال عبدالله رقیبي وویل د نوي لمریز کال لپاره 1 میلیون امریکایي ډالر غیر اختیاري بودیجه منظور شوې چې پر مټ به په بیلابیلو برخو کې 33 پروژې پلې او شاوخوا 2.5 زره کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي.